د کندوز مرکزی بندخونه ده چې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره د لیک لوست ښوونې او روزنې او د بیلابیلو حرفو زده کولو یو ښه مرکز هم بلل کیږي. د دغه ولایت د زندانونو د تنظیم ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال په دغه بندخونه کې شته زندانیانو ته په بیلابیلو برخو کې د ښوونې او روزنې هر راز امکانات او اسانتیاوې برابرې شوي دي. اسانتیاوې خو په د دوی حرفه آموزۍ برخه کې لکه د غالیو اوبدل دي، خیاطي ده، نجاري ده، فلزکاري ده او د نور کورسونه لرو د سواد آموزۍ ورته او د حفظ د قرآن شریف لپاره استادان دي ورته علما کرام دي چې دیني زده کړې ورته ورکوي. په دغه برخو کې موږ دوی ته تعلیمي برنامې هم لرو، حرفوي برنامې هم لرو ورته. د کندوز په مرکزی بندخونه کې زندانیان د اسلامي امارت له چلند خوښي څرګندوي زیاتوي چې له زندان څخه تر وتلو وروسته به له ځان سره ټولنې ته یو ښه پیغام یوسي. الحمدلله مدت 2 سال میشه که ما در اینجا سفری میکنیم. 3 وقت غذای نان به وقتش میرسه و از لحاظ غذای بندی ها هیچ کدام نوع مشکلات وجود نداره و همچنان در بخش صحی هر روزه در بلاک اول، بلاک 2، بلاک 3 تا بلاک 4 رسیدگی صورت میگیره. اینجا آورده میشه کلینیک به وقت زمان. در کلینیک اگر تداویش نشد برده میشه در شفاخانه. د کندوز ولایت د زندانونو د تنظیم ریاست چارواکي داسې مهال په د ولایت کې زندانیانو ته د لازم امکاناتو او اسانتیاو برابرېدو خبره کوي چې اوس مهال په دغه مرکزی زندان کې 615 تنه زندانیان د بیلابیلو جرمونو د ترسروي له امله د بند شپې او ورځې سبا کوي.